په تیر 2023م زیږدیز کال کې د هیواد د صادراتو کچه 2 سلنه زیاته شوې ده. د 163 میلیونو ډالرو په ارزښت تازه میوې صادرې شوې. همدارنګه د 415 میلیونه ډالرو په ارزښت وچې میوې صادرې شوې دي. د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو وویل چې د خصوصي سکتور فعالیتونه په منظمه توګه پر مخ روان دي، چې په تیر زیږدیز کال کې د 143 میلیونو ډالرو په ارزښت سبزیجات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. 3,62,000 ټنه میوه تازه د 1,63 میلیونو په ارزښت باندې صادرات لرو. 1,55,000 ټنه وچه میوه د 415 میلیونه ډالرو په ارزښت سره صادرات لرو. 6,15,000 ټنه سبزیجات تازه سبزیجات د 1,43 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات لرو. د ریاست الوزرا د نوې پریکړې له مخې د خصوصي سکتور مخکنۍ پاتې ټولې پیسې ورکول کیږي. د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په کچه لویې او بنسټیزې پروژې پلي شوې چې د ډیری شرکتونو پیسې نوې ورکړل شوې. اوس مهال دغه پیسې د اوسني حکومت له لوري د ځانګړي میکانیزم له مخې ورکول کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې استازو د حکومت د دغې پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې د خصوصي سکتور دا ډول ملاتړ به نور هم دوی په هیواد کې پانګونې ته وهڅوي. هغه خلک چې هغوی د دولت سره قراردادونه لرل او د هغوی سره پیسې پاتې وي او یا یې تضمین کې پیسې بندې پاتې وي او دا خلک ناهیلي شوي وو او هر وخت کې به دوی ویل چې شاید موږ ته دا پیسې لاسته رانشي او د دوی ټول کارونه یې ټکني کړي وو چې د مومن صاحب او د دې د ټولو غړو په همکارۍ باندې او د ریاست الوزرا د فیصلې باندې دغه تثبیت شي ان شاء الله تعالی او د یو میکانیزم د مخې نه به د خلکو ته پیسې ورکول کیږي. هغه پیسې چې پاتې دي د یو خاص میکانیزم د مخه چې وزارت محترم مالیه ورته جوړ کړی دی هغه به ټولو ته خپلې پیسې ورکوي. قبل از پیروزی امارت اسلامی افغانستان مردم با شرف و با عزت کسایی که با دولت اسبق قراردادی بودند و قرارداد داشتند پول تضمینات و تامیناتشان و همچنان پولای قراردادیشان نزد دولت سابق افغانستان باقی مانده بود. البته امروز تصمیمی را که امارت اسلامی افغانستان گرفته در این باره که یک بار دیگه میتونه که تماما سکتور خصوصی اقتصاد افغانستان چرخش به چرخ برده، این یک تصمیم بسیار خوب گرفتن. البته باز هم تشکری و اطمینان مینویم. د غرض د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې افغانستان په تیر 2023م کال کې د 1.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي چې 2 سلنه لوړوالی ښیي. دغه وزارت ویلي چې د سالنګ لویې لارې ترمیم، د ډبرو سکرو صادراتو کې کموالی راتلل او د ګاونډیو هیوادونو ستونزو سره بیا هم د صادراتو په برخه کې 2 سلنه زیاتوالی راغلی چې 40 میلیونه ډالره کیږي. سرچینې زیاته کړي د زراعتي محصولاتو لکه پنبه، وچ انځر او مڼو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د سوداګرۍ او پانګونې خونه، کابل.